د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه په رالیږل شوي خبر کې ویل شوي چې د ښار د ترافیکي نظم د ټینګښت، د هوا د ککړتیا د مخنیوي او د سړکونو د خوندیتوب په موخه یې 414 هغه موټرسایکلونه نیولي چې څراغونه یې کار نه کاوه، د ترافیکي اصولو خلاف، ډیر زاړه او د لوګیو له امله چاپیریال ککړ کړی و. خبر زیاتوي چې یاد موټرسایکلونه تر تخنیکي اصلاح او نیمګړتیاو تر لرې کېدو وروسته د ضمانت له مخې بیرته خپلو مالکینو ته وسپارل شوه، ترڅو په راتلونکي کې د ترافیکي اصولو او مقرراتو مراعات ژمن پاتې شي. همدارنګه د ترافیکو مدیریت مسؤلین له ټولو شاعرانو غوښتنه کوي له هغو وسایطو څخه چې څراغونه نه لري، ډیر لوګی کوي او د هوا د ککړتیا سبب کیږي، په ښار کې له چلولو څخه په کلکه ډډه وکړي، او هر هغه څوک چې د تخنیکي پلوه نیمګړي وسایط چلوي د اصولو له مخې به ورسره قانوني چلند وشي. د یادونې وړ ده چې د ترافیکو مدیریت له لوري د ترافیکي نظم د ښه والي او د عامه خوندیتوب د تامین په موخه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د وسایطو د څارنې او کنټرول لړۍ لا هم جریان لري.